What is present perfect tense؟ السلام علیکم دوستانو. اوس به دا زده کړو چې حاضره کامله زمانه چې د ټینس یا زمانې د هغو 12 برخو څخه دریمه برخه ده. دغه زمانه وایي څه شته، تعریف یې څه ډول او استعمال یې سره کوم راځي. راسئ چې تشریح. Definition of present perfect tense. Present perfect tense is used for an action that happened in the past but still had a connection with the present time. حاضره کامله زمانه هغه زمانې ته ویل کېږي چې یو کار په تیر وخت کې ترسره شوی وي خو اثر، نتیجه یا اړیکه یې د اوسني وخت سره موجوده وي. دا خو تعریف شو. اوس به دا زده کړو چې اصلي اهداف او مطالب د دغه زمانې چې دغه زمانه د کوم اهدافو لپاره استعمالیږي او موږ ته دغه اهداف چې له دغه تعریف څخه معلومیږي یا معلوم شوي دي هغه څه دي. دا به زده کړو. تاسې ګورئ دغه زمانه په اصل کې د 4 اهدافو لپاره استعمالیږي. که څه هم دغه اهداف د یو قسم ته سره مساوي ښکاري خو موږ 4 اهدافو ته ځکه ورسول چې مخکینی تعریف ته مو ښه ذهن او فکر ورسیږي. First, completed actions چې دا یې اول هدف دی، یعنی دغه زمانه استعمالیږي لپاره د پوره شویو عملونو یا کارونو. ځکه تاسې یو پلا د دې زمانې و نوم ته متوجه شي، یعنی حاضره کامله زمانه چې دغه کار په شي تکمیل شوی وي. For example, I have written my homework، یعنی ما خپل کورنۍ کار لیکلی یا خلاص کړی دی، ختم کړی مې. Second, life experiences چې دا یې بل هدف دی، یعنی د ژوند تجربې خپل ځان ته حاصلول. دلته په دغه دویم هدف کې بیا ټایم یا وخت مهم نه دی بلکې تجربه حاصلول مهم دی. For example, I have visited Kabul، ما کابل لیدلی دی، یعنی د دې جملې مطلب دا نه دی چې اوس یا مخکې ما کابل لیدلی، بلکې دلته دا هدف دی چې ما د کابل د لیدلو تجربه ځان ته حاصله کړې ده. که یو څوک راته ووایي چې تا کابل لیدلی دی، زه به ورته وایم چې هو بالکل ما کابل لیدلی دی. They have traveled by airplane، هغوی په الوتکه کې سفر کړی دی، یعنی دغه د الوتکې د سفر کولو تجربه یې ځان ته حاصله کړې ده. نور دا نه معنی چې کله او څه وخت. Third, recently finished actions، نوي ختم شوي کارونه چې دا یې دریم هدف دی او دغه هدف یې له مخکیني تعریف څخه داسې په واضحه توګه معلومیږي. Fourth, actions that started in the past and still continue، هغه کارونه چې پخوا شروع شوي او تر اوسه روان او جریان لري. انشاءالله مثالونو کې به دغه اهداف ښه واضحه شي. خیر. Structures of present perfect tense، ساختمانونه یا جوړښتونه د دغه زمانې چې دا یوه زیاته مهمه برخه ده د دغه زمانې. ځکه که د یو زمانې جوړښت ونه پیژندل شي نو هغه زمانه په هیڅ رقم نشي پیژندلی. خیر، راځو دا زده کوو چې د دغه زمانې لپاره په پازیټیو یا مثبت جملې کې څه ډول سټرکچر استعمالیږي. Positive sentence structure، د مثبت جملې جوړښت په دغه زمانې کې په داسې ډول سره دی. بیا هم د تیرو زمانو په شان په اول ځای یا په شروع کې د جملې اس چې معنا یې د سبجیکټ یعنی فاعل هغه کوونکی د فعل د دغه جملې ایښودل کېږي. د دغه لپاره چې ولې دغه سبجیکټ په شروع کې د جملې راځي موږ یو دلیل په پوره تفصیل سره په سمپل پریزنټ ټینس کې بیان کړی دی، نور یې بیان ته ضرورت نه وینم. په دوهم ځای کې د جملې د هیو او د هز وربونه استعمال کېږي. اوس بیا دا پوښتنه پیدا کېږي چې د دغه وربونو اصلي کار او وظیفه او بیا بالخصوص په دغه زمانې کې یو وظیفه څه ده، او بل دغه وربونه خپل ځان ته یو خصوصي نوم هم لري که بس په هیو او په هز سره یادېږي. راسئ چې دغه بحث لږ وضاحت ورکړو. هیو او هز چې د helping یا auxiliary verbs په نامه سره یادېږي، یعنی مرسته کوونکي یا مرستندوی وربونه. Main job of have and has and present perfect tense، اصلي وظیفه او کار د دغه وربونو په دغه زمانې کې 3 شیان دي. First, to show completion of an action، چې دا یې اول وظیفه ده، یعنی د کار بشپړېدل ښکاره کوي. ستاسو خو انشاءالله د دغه زمانې تعریف او پیژندګلوي وي. په یاده چې د ویډیو شروع کې تیر شو نو کوم بشپړوالی د عمل چې په دغه زمانې کې راځي هغه په واسطې سره د دغه 2 وربونو راځي. دوهمه وظیفه to connect past actions with the present، یعنی تیر وخت له اوسني وخت سره نښلوي، تیر عملونه له اوسني وخت د عملونو سره نښلوي. او دریم کار او وظیفه بیا to help form present perfect tense، یعنی د حاضر کامل زمانې په جوړولو کې مرسته کوي چې دا مرسته کول د دوی اصلي دنده هم ده. ګرانو کتونکو دا مو وپېژندل چې have او has وربونه د څه شي لپاره استعمالیږي، کار او وظیفه یې څه ده. اوس دا زده کوو چې آیا فرق په منځ کې د have او د has شته او که یا no. Difference between have and has، فرق او جلاوالی په منځ کې د have او د has وربونه په داسې شکل سره ده. have مساوي I, you, we,
they and plural nouns یعنی جمع اسمونه. ان شاء الله خبره هوسا ده د دغه شانو سره have استعمالیږي او has به مساوي he she it and singular nouns یعنی واحد اسمونه سره. تاسو خو دغه دوه مثالونو ته متوجه یاست. یعنی I have completed my work ما خپل کار ختم کړی دی یا هم he has completed his work یعنی هغه خپل کار ختم کړی دی. تاسو وینئ چې have له چا سره او has له چی سره استعمال کړی شو. دغه رقم نور مثالونه دي. دا خو د have او د has وربونه تشریح وه چې د دوی دنده او وظیفه څه شوه په دغه زمانه کې او فرق په منځ کې د دوی بیان کړل شو چې have له چی سره او has له چی سره استعمالیږي چې بیا به هم ښه وضاحت په مثالونو کې راشي. په دریم ځای کې د جملې د main verb یعنی د اصلي ورب دریم حالت ایښودل کېږي چې دغه حالت یې د past participle په نامه سره یادیږي او په څلورم ځای کې بیا object یا complement ایښودل کېږي یعنی هغه شی چې جمله باندې تمیږي. راځو مثالونه. I have finished my work ما خپل کار ختم کړی دی یعنی خلاص شوی او تکمیل شوی دی. She has eaten food هغې ډوډۍ خوړلې ده. They have gone to school هغوی مکتب ته تللی دي. اوس که په دغه مثالونو کې دغه have یا has وربونه چې لږ مخکې بحث تیر شو ځینې ایسته کړل شي دا رقم ووایي چې they gone to school نو بالکل د جملې معنا او قاعده غلطیږي ځکه د انګلیسي ژبې قانون او پالیسي دا ده چې د present perfect tense په جوړولو کې باید have and has وربونه موجود وي او فائدې هم هغه وي چې موږ مخکې بیان کړلې. نو که دا وربونه نه وي نو آیا معنا د دغه زمانې غلطیږي که نه؟ تاسو خپله قضاوت وکړئ. دا رقم که دغه have یا has وربونه له دغه مثالونو څخه وغورځول شي نو یوه لاره شته لپاره د جوړولو په صحیح طریقه سره د دغه مثالونو هغه دا چې د main word به بیرته اول حالت ته ګرځوي. دا رقم they go to school مخکې په دغه مثال کې د ورب دریم حالت استعمال شوی و چې gone دی. نو که خبره او کار دا رقم شي نو دا خو بیا دغه زمانه حاضره کامله زمانه نشول بلکې simple present tense یعنی ساده حاضر زمانه شول چې د tense اوله برخه ده او زموږ مطلب دغه دی چې موږ دلته present perfect tense ده. که دغه رقم کار ونه کړي یعنی ورب اوله حالت ته ونه ګرځوي نو جوړښت د دغه مثالونو سره نه معنا دواړه غلط راځي په ګرامر لحاظ. Negative sentence structure د منفي جملې structure یا ساختمان په دغه زمانه دا د هرې زمانې قانون دی چې د مثبت جملې جوړښت او ساختمان مو ښه په خوندوره طریقه سره زده وپېژندئ. بس دا نور ساختمانونه لکه د منفي جملې یا هم د سوالیې جملې جوړښتونه دا بیا زیات هوسا درته تمامیږي. خیر راځو بیا یې هم یو څه وضاحت درته کوو. تاسې دې structure ته ښه فکر وکړئ. نور خو داسې تغیرات نشته پکې صرف یوه کلمه د not وروسته تر helping وربونو اضافه پکې راغلې او دا ځکه چې دا خو نیګټیو یا منفي جمله ده او دغه کلمه د not یا علامه د نفیوالي ده او نور. خیر راځو مثالونو ته. For example I have not seen her ما هغه نه دی لیدلی. په دغه example یا مثال کې main verb یا اصلي ورب seen S-E-E-N استعمال شوی چې د saw S-A-W third یا دریم فارم دی. She has not completed her homework هغې خپل کورنی کار نه دی بشپړ کړی. Interrogative sentences structure د سوالیې جملو ساختمان یا جوړښت. دغه structure خو تاسو ته ښکاري لکه د مخکینیو structureونو په شان خو صرف د helping verbs چې have او has دي او د subject ترمنځ تحول او بدلون راغلی دی. دا رقم چې helping verbs راغلی دي وضعیت د subject او subject یا فاعل بیا وضعیت د helping verbs تللی دی او په اخر کې د سوالیې نښه یا علامه ایښودل شوې ده چې همدغه علامه په سوالیې جملې کې زیاته مهمه ده ځکه که ته دا معلوموي چې د جمله اوس سوالیه ده که نه نو دا په دغه علامې سره معلومیږي. خیر اوس راځو مثالونو ته. Have you finished your work آیا تا خپل کار ختم کړی دی یعنی آیا تاسو خپل د کار اختتامه کړی ده که یا. Has he gone home آیا هغه کور ته تللی دی. ګرانو کتونکو نور خو تعریف او جوړښتونه د دغه زمانې پای ته ورسېدل. اوس زه یو څو داسې لغتونه په لاس درکوم چې اکثره وخت په دغه زمانې کې استعمالیږي چې هغه لغتونه په داسې ډول سره دي. Already یعنی مخکې له. Just همدا اوس. Yet Y-E-T یعنی تر اوسه. Ever کله هم دغه کار سوی دی یا نه دی سوی. Never هیڅ کله هم نه. Since له کوم وخته تر کوم وخته پورې. For د یوې مودې لپاره چې دغه لغتونه اکثره وخت په دغه زمانې په دغه present perfect tense کې استعمالیږي. For example
I have already eaten food. ما لا مخکې ډوډۍ خوړلې ده. She has just arrived. یعنی هغه همدا اوس رسیدلې ده. We have lived here for 5 years. موږ دلته د 5 کلونو راهیسې اوسېدلي یو. An easy formula to remember. ګرانو کتونکو یوه ډیره اسانه لار او طریقه لپاره د دې چې هم ژر یاد کړل شي او هم د دغې زمانې هغه مغز هغه سرچینه یې راوباسي. دغسې یو فارموله د ویډیو په اخر کې راسره زده کړئ. هغه دا رقم که چیرته هم have یا has وربونه له we third یعنې له دریم حالت سره د ورب راشي بس دغه زمانه present perfect tense جوړیږي. خلاص بس همدغه یو کوچنی ساختمان چې موږ ستاسو په حضور کې پیش کړی دی او تاسو یې وینئ. have یا has له we third یعنې له دریم حالت سره د ورب راشي. خلاص نور مو پر خدای پاک جل جلاله سپاره او ما عاجز په خپلو نیکو دعاګانو کې زیات یادوئ. تر بل ویډیو یا زمانې د خدای په امان.